یو څلور اجراګانو هغه اتفاق وکړو چې دا ټول خلک غلی کوي دا مونږ څه بلا والي راځي چې مونږ هم شروع شو په لاره کې اجراګان ناست دي درې په جوارو کې پټ دي او یو په لار کې ناست چې لار کې ناست دی نو یو کولال پې راغی خرې مخکې دی کولال ورپسې دی او لښته ورسره ده نو کولال لوښي خرڅ کړي پیسې خو ورسره وي نو د اجرا ورته وایي چې کولال ماما خپله ژبه کې د ښار کې خو زیم شته که نه مستقل ډیپو دی جنده بازار ورته وایي دا هر شي ډیپو راکې دی ارامداز کې یو دکاندار وویل دی هر یو څیز په یو پیسه چاقو رومال په یو پیسه پاکستان کې هر یو څیز اجراګانو ډیپو هم پکې اجرا ورته وایي کولال ماما مونږ غلی ولاړ شو که څه درسره هغه چې ورته داسې کتلي چې دا خو اجرا دی هغه ویل درې ګز چې یو شنګ یې ورکړی په دې غوږ اجرا منډه کړې او نورو ملګرو ته وایي چې خورې راپاڅئ ویل ولې ویل ویې پېژني سړي وپېژني بس یو اجرا مخکې او درې ورپسې په یو منډه لاړ دې قوم دا حکومت پېژندلی دی چې دا هغه څلور اجراګان دي ته مانه والله که ټټو که ټټ نن ملک وګوره د رشوت بازار لګېدلی دی بازار خبره څوک بې رشوته نه کوي کسټم کې چې سړی نوکرۍ څومره پیسې لري ورشي پته وکړه ایکسایز اینڈ ټیکسیشن کې چې برتی کیږي ورشي پته وکړه سم بازار لګېدلی او ورسیه چې ستا سرک او ویڼی پاس کوي راشئ چې لاین درته وښیم تر چیف انجینیر پورې دا ورسیر لینک ټولو سره جنګېدلی داسې هره یو محکمه بازار لګېدلی دا به کېږي څنګه دا به کېږي اعلی چې زه د ملک سربراه او غټه غوښه خورم ټیپر او الوګان او کچالان خورم تا سره یو شان په ځمکه سملم یو شان کټ کې سملم یو شان کور کې اوسېږم ته وګوره چې دا ملک دې کېږي که نه نن هغه وزیرانو لم د 5 लाख روپو فرنش په بنګلو کې شوی دی چې د چا په کلي کې کوټه نه وه یعنې راشي چې درته یې وښیم زه د اورېدو خبرې نه کوم خیمه یې درته په سترګو راشي تاره چې څوک وڅکي د شرابو نشه کې پولیس یې ونیسي دا سپیان دي الله دې د دې بلاګانو نه څه د شراب اله ډاکټرای له بوځئ هسپتال ته چې بوځي ډاکټر دوربین راوالي فل ډرینک دی فل ډرینک راش د غریبې زوی ټراس کلی ده درته د 10 روپو معاینه کړو په هسپتال کې او پولیس چالان کړو جیل ته یې واستولو ټرایس کړی و د بنګلو نه دا ګاډونه لرې کوي او د شپې ما سره شي راځئ چې ورننه باسم ګاډ دې مونږ نه یې څارئ ترسکل نه اعلی ویسکي بوتل به څکلې او په ګډېدو به یې درته وښیم
तो गड्ढे दो तोलश पगड़ी दायाताबाद दे विस्की आला विस्की दुकान क्या दफारा जोड़ दे अगेला तारे मार नदी अगेला द शामी रोड द यूनिवर्सिटी रोड और द डिफेंस रोड बंगलो वाला विस्की हल तरह تاسو غریبو خدای نور تبا کا چې تباش نور خدای غر کوټه پر در باندې خدای په 50 روپے چې ټاکای کا دا ټول آرام تو تاسو کړي سبب بیا غړېږي بلدیات انتخابات او زموږ د جمعیت میټینګو په مرپوري سالم مالبل د اسلام او د چواریانو جمعداري ته پاتې زایمره او زه چې منبر درو مذهب ولا تقریر کوم چې دله ووټ ورکړي څه به یم چې دی د اسلام برابر کارونه دی کېږي دا یو ولاړ دی د شاډن په طبیعت یې خرڅ ځکه چې دی هم په شوق کې 43 کال د صدر ایوب د زمانې نه واله تر ننه کونسلرانو څه ملک کې پر دلته د پېښور یو میر جوړ شوی څو ورځو له ویل زه کې میر شم زه به ګرځم به او ټوله ته مې ویلې که زه به ګرځم والا راشئ زمونږ د لنډي ارباب روډ سړک وګورئ ګرځم والا پرې 10 ځله راغی پرې ګرځم نه بالا ماڼۍ ته د پی ډي اے وزیر راغی سړک ډېر ښه شو انجینیر صاحب لنډي ته به شروع کار اته ورځې موږ متیاز ایستلي دي اته ورځې ما دا اوس 10 ورځې مخکې اته ورځې زمونږ د علاقې ګټر بندو د کارپوریشن والاو هغه ګټر په اتو ورځو کې نشو کولاولی 10 ګزه کې ګټر دی 10 ګزه کې اته ورځو کې نشو کولاولی د ټولې علاقې متیازې په هغې کې د ټیوبویل نلونه تیر دي او هغه لیک دي هغه لیکونو کې به متیازې د علاقې ننوتې چې ټیوبویل به چالو شو متیازې به په موږ راتلې موږ به ستلې ما اته ورځې د متیازو په اوبو اودس کړی او مونځونه مې کړي خدای دې دوی تباه کړي د دې د خدای بیړي غر کړي د دې د خدای کور وایي جامین پی وینځلي اوړم پې هغه ګلي سکلي دي اته ورځې بجلیګر مولا پی ډي اے او د کارپوریشن د لاسه متیاز ایستلي چې استعمارو لږ د سړي زامن شي سړي توپ زده کوي غټ سنډا ته لږ لاس واچول غټ سنډا 2 میاشتې ستا صوبایي سیشن وشي 2 میاشتې په ایمان یې وایي چې د پېښور خلکو پې پوه شوي یی چې دې 2 میاشتې کې صوبایي اسمبلی کې څه فیصله وشوه پوه شوي یی پې 2 ممبرانو په دې جګړه وکړه چې کار پارکینګ کې زما موټر په نور ولاړي چت ورته نشته تا خدای د جهنم په نور ودروه ټول قوم د ګرمۍ نه سوځي بجلی بل هم کم ځای ته ورسولو د سوی ګیس بل هم کم ځای ته ورسولو غریب سړی ټلیفون نشي کولی 104 روپۍ یو کال شو لوکل کال یو چارجز دی هغې ته څه وایي ایکسایز دی د بجلی په بل باندې مسئول ټیکس کور کې وران شنو دا مسئول ټیکس خو هغه شي نه هله چې په سړک راځي که نه نو دا بجلی په سړک را روانوي د ملکن نه ځکه چې د مسئول چونګو ټیکه چا سره ده چا سره ده مسئول ټیکس د بجلی په بل باندې تاسو خو ویل چې 100 یونټه بجلی به مفت دي که نو زه ځکه وایم چې میں کس کس نوروں
मां नूरोवा के पियो नूरोवा के पिरावा नूरोवा के शहरियों में त्वा नूरोवा कम कम गम बद दे मल्क जाने खुदाय रानी वली काबल वګورئ د کابل خار د لندن انګریزان براتله ته سبق یې در نن زمینی آفت خو پرېږده چې په ښار نازل دی پرون نه بله ورځ آسماني آفت پې نازل شو سیلاب پې راغی چې د کابل په تاریخ کې نو راغلی زرګونه خلک تیرې آب شو مړه شو او په سوونه کورونه تباه شو والله العظیم چې پېښور سره به هم دا معامله کوي په خدای قسم که مونږ د سړي زامن نشو مونږ سره به هم خدای دا چل کوي آسماني آفت به را باندې نازل شي زمینی آفت خو نازل که دکاندار ته ودرېږي مسور دی دال کې پاوي 24 روپے کیلو دا کریانی دکان 100 روپے کیلو دی الکا سالی قربان دی مسور دال په خوا خلکو د غریبای د وجه خو دا چې وکنه غریبانو په دال خوړو ځکه چې غوښه بیا غسته نه شو نن د مسور دال په 24 روپے کیلو مسور دال کم ځای نه لاړو ته چل یو میخه چې قصاب والی او د منډۍ نه د قصاب کور ته راځي 100 روپۍ پې د سرکار ټیکس لګېدلی په لاره کې بدماشان ورته کینول قصاب له بیا به قصاب څنګه 30 روپۍ کیلو نه ورکوي چې قصاب 30 روپۍ کیلو ورکړي نو مجسټریټ دلته ورته یو پکې ګیرې والا ما قانون دی لاس کې واخې مخکې شه سپایانو ته به یې چې مخکې شه الله چې دي له اډر ورکړي او بیا چې مجسټریټ ورکړي په بټونو مړه د هغه کوناټي شنه کړي وخېږه چې 3 بټچې فوټ کې پې باندې پرچه وه دا دکانداران وو 3 بټچې فوټ تاڼې ته چې بوټ تانیدار ته وایي چې یاره شپې له را پرېږده بیا به سره نه جي دا نان بیلیبل پېژنئ سر ولې پېژنې ته پېژنې ته څه کار کې چینه ټوپی وایي څه کار کې څه کار کې سور رنګ ورکې خاص ټیم کې ځان لا مزدوری خدای پیژندلی نان دیلیبل معنا ده چې دا ناقابل ضمانت ده 3 بټچې فوټ چې دی د مسورو دال ګران خرڅ کړ غوښه یې ګرانه خانه دی خو ګوري د ناغې په ورځ غوښه خرڅه کړې دی خو ګوري که د ناغې په ورځ دکاندار ته د پیر په ورځ غوښه پاتې شي او د منګل په ورځ یې خرڅه کړي چې څښا نه شي اخو د 3 بټچې فوټ کې چالانېږي ټیک شو او د شوبې سرکړي چرګان غوښه خوړل 2 ورځې ناجایز دي که نه ټیک ده غوښه خوړل نو د شوبې سرکړي چرګان چې د چا کور ته چکن ځي نو هغه ته چرګان خوړل جایز دي اولې په 3 بټچې فوټ کې نه چالاني ولی د هم غوښه وخوړه که 3 بټچې فوټ کې زه ریرې والا یې اتیم چې کوم ملک د ظلم دا انتهایی هغه ملک به ښه ورځ ګوري زه ریرې والا یم د 100 روپو سبزي مې په ریړه کې اچولې ده یا فروټ مې اچولي دي په دې نور کې روان یم په سړک خرڅوم او ماما دا امرود څنګه دي جی 15 روپۍ قانون دی لاس کې واخله
سرکاري ریټ 4 دی ځینې ګاډی په لاره کې واچي او سړی کې نه ګاډی کې کمیټای ته بوږي امرود تیږي وخوري ګاډی الته ودري د په 3 بټه 6 فوټ کې چالان هغه ورځ زمونږ دکان ته اوراغه قسم په خدای دې چې قرض 50 روپۍ وکړي نو مجسټریټ جرم کوم را سره نقد شته نه 50 روپۍ راکړي کوم ملک چې د ظلم ځای انتهائی دی خو ګوره د سبزی منډۍ اړتیان او د فروټ منډۍ اړتیان کروڑپتیان چا چې په یو پیره کې د کابل په د نیمبوانو په یو پیره کې به 3 لک روپۍ ګټلې هغه ولې نه نشي په 3 بټه 6 فوټ کې د سبزی منډۍ اړتیان او د فروټ منډۍ اړتیان په 3 بټه 6 فوټ کې چا واورېدو چې مجسټریټ نیولې چا واورېد ویله کریدونه ورځي یو سره زه ناست د مالټو زمانه وه سلام علیکم حاجي صاحب څنګه جوړ یاره بېګانه مالټې خو دومره اعلی کریټونه ووته نور څنګه حال دی طبیعت دې ښه دی فلان خو چې مال هغه افسر داسې وکته که نه زر غلی شول وی ښه حاجي صاحب بیا به چېرته خبرې کوونکي مجید حاجي صاحب څوک و دا زما یو اشنا و ملاشنا دی نه و دا پلانې و پلانې څه وایلم نامه خی پیژنې غټ ډبلې غوندې دی د فروټو منډۍ نو چې د شپې بنګلو ته کریټونه تقسیم شي په هغې د ورځې مجسټریټ ورتلی شي کوم ملک چې د ظلم دا حالي دی خو وګورئ غریب سړي د زوی واده دی چېرته پودړه غوندې ډمه یې راوستې دا کوساده به غوندې که نه اجره کې ګډۍ د علاقې ایس ایچ او صاحب ورته پرې راشي بهی تا اجازت اخیستی ایس ایچ او نه تاڼې نه چې ډمه ګاډۍ یې دلته ونیسئ مړه ټول ونیسي او تاڼه کې حوالات کې راچي قربان دې شم ایس ایچ او صاحب خدای دې مونږ ته هم په نیکه رامدد کا دا د نشترحال ډمه چې بله ورځ د کابل نه راغلې وه حکومت ولا اعزاز ورکولو په نشترحال کې ګډېده دا دې ولې ونه نیوه او بله د بنو ده که د کوم ځای ده شکیله په نشترحال کې چې معتبرو ته ډمه ګډېږي هغې دپاره تعزیرات پاکستان نشته او غریب لکه په اجره کې ګډه شو نو هغې دپاره تعزیرات پاکستان دا ستاسو ملک دی دا ستاسو حکومت دی دا ستاسو د ملک قانون قانون څه ته وایي قانون دې ته وایي چې یو ښځه راله عمر فاروق ته حضرت عمر په باغ کې ناست دی او ورته اواز کوي چې عمر دلته راشه تعال حضرت عمر په منډه ورته راغی ویل بیبي وایه ورته ویل دا قرآن چې ته د کوم قرآن خلیفه یې دا تا دپاره دی که مونږ دپاره دی که هر چا دپاره دی ویل بیبي دا هر چا دپاره دی ویل دا زما غېږ کې ماشوم دا ستا امانت دی ستا د زوی نه دا ما سره پیدا شوی دی وبه ګورم چې ته په قرآن څومره عمل ویل بیبي غم مه کوه کور ته لاړو زوی د ویښتو نه ونیو بار را روان کو چې تا فلانی ښځې سره بدفعلي کړې ده زوی اقبال جرم وکړو چې کړی مې سړي راوغوښت راوی غوښتو مسجد نبوي سره یې ودرولو جلادانو ته یې وویل چې ما په دې زوی د 100 درو حکم وکړو لګاوې کوي جرګه والا راله چې دا زوی د قرآن ډېر مزېدار وایي مونږ ووهه خو دته څه مه وایه
हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु वर्तवी च वला तजरु वाजिरतुम विज़रा उखरा दा अल्लाह कानून दान दे च दियो गुनाह बल तपसरश उमते बो प्लार अमीर المؤمنین दे वर्ता वलाड़ दे उज़वे पदरो वाले की دا د غلام اسحاق زوم نو چې بل ملک ته په خیر خیریت واستولو وایستولو که نه څه کړي نن سبا خو ملک دا دی چې د ابای خپلې سرې سترګې یو ملا زو ښکار ته تللی هلکان بل څه نه دي میلاو ګیدړې ویشتې چې ګیدړې ویشته هلکان ورته ویل چې ای ته مردار یې هغه ویل کون کہندے کہ مردار ہے مولا دا پتر نه مته مردار ته حلال تسی سمجھو حلال چراغ پلاٹ ته وی چې میاں جی ګیدړ حلال ہے هغه وی چې نه مردار کون آکھنے کی حلال ہے هغه چې نور جمال آکھنے کی حلال تیرا پتر آکھنے کی حلال هغه پر ټیرو میں کتاب بیٹھا کتاب راغسته دا سینې ولې سو میاں کتاب نا مسئلہ کے جتھے میاں نور جمال گدڑ شجڑ سب حلال نور جمال جتھے ہوئے اتھے گدڑ مدڑ سارے حلال ہوں دن اس چی دا ابا اخپلوی مزے کوا او کدا بابا اخپلوی بیڑا دے دا پلارم غرکن اشنائی ابا سرا جوڑا کئی بے خموزہ پا خبرہ نہ پوئے گئی ابا پیدا کر نه حضرت عمر ولاړ دی او په درو باندې لګاویږي لګیا دی چاتیا درې ولګېدو ویل بابا تګې شم لګیو براکا حضرت عمر ورته وایي بچیا ما د حد اجرا په وخت کې چاله موبه نه دي ورکړي که تاله مې اوبه درکړې نو خدای به رانه ناراض شي چې بل مجرم له دې اوبه نه وي ورکړي په داسې وخت کې زوی له ورکې شل درې پاتې دي که اوبه ژوندی پاتې شوې نو اوبه به وڅښي او که مړ شوې نو ستا اوبه به په حوض کوثر د جناب محمد رسول الله د لاسه وي چې سلمت راولګېدو راوغورځېدو انا لله و انا الیه راجعون قانون دې ته وایي او ایمان دې ته وایي چې په خپل کور یې راله او په زوی یې راله نو لګاوی کو او خاورو له یې ولېږل نن چې د غټو دولتو در سره سرې سترګې دې وي مالو بنګله وه کرو فرو شراب سکم خیر دے ڈمے گڈاوم خیر دے کہ قانون کے ڈمہ گڈول جرم دے نو ڈمہ گڈول خو پا ارزے کی جرم دے کنا دا نو پا نشترحال کی جائز دا او دا غریب پا اجرہ کی ناجائز دا او عبدالرب نشتر خو پا پاکستان کی یو لوی سڑے تیر شوے دے قابل او دا ټاپ سړی تیر شوی دی د هغه دومره نوم سپک شو چې تاسو په ډمخانه باندې ایښی اوس باره وفات نه رستو به په نشترحال کې جشن خیبر لګي که بیا ورتلی جشن خیبر نو عزیزانو خبره دا ده چې دین هم پرېښی الله هم پرېښی اسلام هم پریخه نو خدای تاسو پریخی چې خدای تاسو پریخی نو د یو ورځې نه به بلې له ذلیلېږي د بلې نه به بلې له کېږي د بلې نه به بلې له کېږي په تاڼو کې تاسو ذلیل یئ په کچرو کې تاسو ذلیل یئ په اسپتالونو کې تاسو ذلیل یئ په دفترونو کې تاسو ذلیل یئ هیڅ چرته به د عزت ژوند درته نصیب نشي کہ سو پورے تاسو خدای ته او د خدای دین ته سرنگون شوي دي تاڼۍ له چې ورشئ تاسو گنج کې خو یا دا شاډن نبار دا ځم ډېر خطرناک دی تا په لاره چې روان
اولدار ورپسې راشي چې خان دې غواړي، نو په سړک خو داسې روانې که نه چې تاڼې کوم نه. السلام علیکم مرزا. مرزا داسې چل کړي چې کی نو تا نړ بوټي دي. ما خو تاسو ایمانونه کتلي دي که نه. السلام علیکم چې زه تاسو راوسته نو بار روزي نو داسې ناست دي د دیوال